بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت جامو مې پرتان وي. ذبیح الله زاهد یم د ولسم ټولګي د بیولوژي څخه د تیر په څیر بیا درته له یوې زړه راښکونکې او جالبې موضوع سره راغلی یم. موږ او تاسې په تیرو درسونو کې څه ولوستل؟ آفرین، ډېر ښه. کیشپان مو ولوستل او د هغې ترڅنګ موږ او تاسې ماران ولوستل. د کیشپ په جوړښت باندې وپوهېدو چې بدن یې د هډوکو د دوو کاسو په واسطه باندې پوښل شوی وي. د حرکت په وخت کې سر او پښې څنګه کېږي ورڅخه راوځي. ډېر ښه. د هغې څخه وروسته موږ او تاسې ماران وپوهېدو چې ماران د زهرو له مخې په څو ډوله وو. ماران ډېر ډولونه لري، د زهرو له مخې په 3 ډوله وو. آفرین. کوم وو؟ شاباس، بې زهرو او هغه چې انیاب یا د زهرو غاښ په مخکینی او د زینې دویم یې چې په وروستنۍ برخه کې وي. دا ټول درې برخې شول. نن راځو یوه بله په زړه پورې او جالبه موضوع ته چې هغه هم د ولسم ټولګي د بیولوژي څخه ده. نوې موضوع هغه څه شی ده؟ تاسې له دې انځور څخه څه اخذ کړئ؟ موږ دلته څه غواړو چې تشریح کړو؟ آفرین. د نن ورځې درس د څه دی؟ هغه څه دي؟ الوتونکي دي. الوتونکي چې زیات انسانانو ورسره مینه لري. الوتونکي ته په لاتین کې کومه کلمه کارول کیږي؟ ډولونه یې څه ډول دي او بدن یې د څو برخو څخه جوړ شوی دی. الوتونکو ته په لاتیني ژبه کې څه ویل کیږي؟ آفرین. بالکل، اویس په لاتین کې څه ویل کیږي؟ الوتونکو ته یا مرغانو ته. دا یوه لاتیني کلمه ده. آفرین. چې الوتونکو یا هم مرغانو ته ویل کیږي. هغه علم چې هغه د الوتونکو په اړه باندې بحث کا یا هغه څیړي څه په نامه سره یادیږي؟ آفرین. اورنتولوژي. بالکل. اورنتولوژي هغه علم چې مرغان یا الوتونکي تر څېړنې لاندې نیسي څه په نامه سره یادیږي؟ د اورنتولوژي په نامه سره یادیږي. ډېر ښه. اوس راځو موږ او تاسې په خپل درس کې څه ویو؟ د دو الوتونکو ځانګړتیاوې ولولو. په دو باندې وپوهېږو چې الوتونکي ته په لاتیني کې څه ویل کیږي او هغه علم چې الوتونکي تر څېړنې لاندې نیسي د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورنتولوژي په نامه سره یادیږي. راځو د الوتونکو څه شته؟ ځانګړتیاوو ته. الوتونکي کومې ځانګړتیاوې لري؟ موږ او تاسې چې ځینې حیوانات یو د بل سره پرتله کوو هغه د څه په واسطه باندې پرتله کوو؟ هغه د ځانګړتیاوو په واسطه، د مشخصاتو په واسطه باندې. د الوتونکي ځانګړتیاوو څه شی دي؟ اول که ورته وګورئ بدن یې څه په واسطه پوښل شوی؟ د بڼکو. یعنې که تاسې وګورئ الوتونکي چې دي ځینې ډېرې، ځینې کمې، ځینې زیاتې بڼکې لري چې د دغو بڼکو په واسطه بدن په نرم توب ساتل شوی وي او همدارنګه په الوتلو کې ورسره سره کم کا مرسته کوي. همدارنګه دوې جوړې څه شی لري؟ دوې جوړې حرکي غړي لري. دوې جوړې حرکي غړي. په حرکي غړو کې څه شی راځي؟ آفرین. یوه جوړه پښې او یوه جوړه څه شی؟ یوه جوړه وزر. وزر لري. دریم چې دی شونډې یې په مښوکه بدلې دي. څه ځل شوي؟ شونډې نه لري. د شونډو په ځای څه شی لري؟ مښوکه. شونډه یې په مښوکه باندې بدله شوې ده. غاښ څه شی دی؟ غاښ کې شتون نه لري. څلورم د وینې دوران یې څه ډول دی؟ آفرین. د وینې دوران یې څه ډول دی؟ تړلی دی. شاباس. ما اوس ونه ویل چې خلاص د وینې دوران یې تړلی دی. زړه یې څو جوفه دی؟ زړه یې 4 جوفونه لري. او همدارنګه د مغزي اعصابو شمېر یې څو دی؟ 12 جوړې. مغزي اعصاب یې څومره دي؟ اعصاب 12 جوړې. یعنې 12 جوړې مغزي اعصاب لري. او نرینه او ښځینه جنسونه یې سره کمته دي؟ جلات. شاباس. نرینه او ښځینه جنسونه سره کمته دي؟ جلات. القاح یې څه ډول ده؟ القاح یې داخلي ده.
جنین یې له مور څخه بهر یا بیرون سره کم کوي وده کوي. جنین چیرته وده کا؟ له مور څخه بیرون. وده کوي. جنین یې له مور څخه بیرون وده کوي. اووم دوه پښتورګي لري. څو؟ دوه پښتورګي لري. مثانه نه لري. مثانه سره کم ده؟ مثانه نه وي پکې. فاضله مواد له څه څخه خارجوي؟ له کلواکات څخه چې نیمه جامد شکل باندې یې څه کوي؟ خارجوي. دا د الوتونکو ځانګړتیاوې چې موږ تاسو ویل چې د وینې دوران یې تړلی دی، بدن یې بڼکو په واسطه باندې پوښل شوی او دوه جوړې حرکي غړي لري. همدارنګه شونډې په مخوکه بدلې شوي، مغزي اعصاب 12، نرو ښځینی جلا دي، القاح داخلي ده، جنین د مور څخه بهر شکا وده کوي. راځو د الوتونکو بهرني جوړښت ته. د الوتونکو بهرني جوړښت چې د الوتونکو په جوړښت کې له بیرون څخه کومې عضوې یا کوم څه لیدل کېږي. د الوتونکو بدن له څو برخو څخه جوړ دی؟ آفرین، له دریو برخو څخه، چې له دې دریو څخه یو شی دی سر، شاباس، دویم اورمیږ یا غاړه، شاباس، بل تنه. د الوتونکو بدن له څو برخو څخه جوړ دی؟ له دریو برخو څخه، چې سر، اورمیږ یا غاړه او تنې څخه جوړ شوی دی. راځو هر یو یې ځان ته سره کم کوو، تشریح کوو. لومړی یې موږ تاسې سر ویو. د الوتونکو په سر کې معمولا څه لیدل کېږي؟ مخوکه، دوه د پازې سر وي یا سوري او دوې سترګې. همدا د دوه سترګو ترڅنګ څه لري؟ دوه غوښونه هم په سر کې شتون لري. اورمیږ یا غاړه په الوتونکو کې د غاړو کړۍ هغه متحرکې دي، هرې خواته یې اړولی شي، یعنې تاسو که مرغان لیدلی وي هرې خواته ګوري. خپله غاړه د مغو متحرکو کړیو په واسطه باندې یو بل اړخ ته څه کولی شي؟ اړولی شي. په ځینو الوتونکو کې چې غاړه ده هغه غاړه اوږده یا څنګه وي یا لنډه وي. غاړه اوږده غاړه یا چې غاړه اوږده وي هغه الوتونکي نوم ورته واخیستی شئ. آفرین، ډېر ښه، شترمرغه، آفرین، یا اوښمرغه. او همدارنګه تنه. د الوتونکو تنه چې دا په معمولي توګه څه ډول شکل لري؟ بیضوي شکل لري. دوه وزرونه او دوې پښې ورپورې سره کمتوي، نښتې وي. د تنې په وروستۍ برخه کې لکۍ او د الوتونکو بڼکې چې دي د پوستکي له حجرو څخه سره کم کېږي، راشنې کېږي یا جوړېږي. یعنې د بڼکو جوړښت دی چې صورت نیسي د بدن د حجرو څخه صورت نیسي. راځو دلته په دې انځور کې موږ او تاسې د یوه مرغه ظاهري جوړښت ګورو چې دا د څه څخه جوړ شوی دی. تاسې وینئ سر، غاړه او تنې څخه جوړ دی. دا مرغه چې کپتره ده دا څو برخونه جوړه ده؟ سر لري، غاړه لري او له تنې څخه جوړه ده. راځو په دې کې به ظاهري جوړښت وګورو چې په سر کې په کوم څه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې په سر کې څه دي؟ مخوکه ده، د پوزې دوه سوري دي او څه دي؟ سترګې دي. همدارنګه وروسته د هغو په بدن کې چې موږ تاسو ولیدل څه وو؟ غاړه د غاړې متحرک کړی دي چې دلته په دغه انځور کې موږ تاسو نشو لیدلی. د رسو په تنه باندې بڼکې دي او همدارنګه پښې دي، په پښو کې بیا څه دي؟ منګولې دي. دا منګولې هم مخته دي هم څرته نیونکي په ډول باندې کار کوي چې په یو شاخ کښېني تاسو به لیدلي وي کلک یې ځان نیولی وي. هغه یې څه په واسطه نیولی وي؟ هغه یې د منګولو په واسطه باندې نیولی وي. راځو په دویم انځور کې موږ تاسې د مرغانو یا د الوتونکي داخلي جوړښت وینو چې په دوی کې کوم عضو شتون لري او څه ډول په کوم ځای کې موقعیت لري. لومړی یې چې دی هغه مغز دی. څه دی؟ مغز. له هغې څخه وروسته دلته وینو سترګې چې په بهرنۍ برخه کې دي، خو خیر بیا یې هم ګورو، په تېر انځور کې مو هم ولیدل. مخوکه ده چې د سر په برخه کې ده، آفرین. مری ده، سږي دي، زړه دی، آفرین. معده ده، هوایي کڅوړې دي، شاټینګه ده، کلمې او مخرج
یا کلواکا چې ورته وایو، همدارنګه ځیګر دی او دلته چې دی ججوره ده. دا د داخلي اعضاو او جوړښتونو یا سیستمونو برخې وي چې موږ تاسو ولیدې. په دې انځور سره د موږ تاسو درس خلاصېږي. نننی درس موږ تاسو له الوتونکو څخه شروع کړو. الوتونکي ته په لاتین کې کومه کلمه کاروي؟ اویس. آفرین. هغه علم چې الوتونکي تر څېړنې لاندې نیسي او تر بحث لاندې نیسي څه په نامه یادېږي؟ اورنتولوژي. ډېر ښه. موږ تاسو ولوستل چې الوتونکي کومې ځانګړتیاوې لري. بدن یې بڼک په واسطه پوښل شوی دی. بدن یې د بڼک په واسطه توپ ساتل کېږي یا هم په الوتلو کې ورڅخه مرسته کوي. همدارنګه دوه جوړې حرکي غړي دي چې یوه جوړه پښې یوه جوړه وزر لري. شونډې په مښوکه باندې بدله شوي دي، شونډې نه لري. د وینې دوران یې تړلی دی. مغزي اعصاب یې 12 جوړې دي. نرینه او ښځینه جنسونه یې جلا دي. القاح یې داخلي ده. جنه یې له مور څخه د بهر یا بیرون وده کوي. همدارنګه دوه پښتورګي لري. مثانه نب کې لیدل کېږي او اضافي مواد د کلواکا یا د مخرج څخه د نیمه جامد حالت باندې سره کم کوي، اطراح کوي یا خارجوي. د الوتونکو بهرنی جوړښت مو وویل چې څو برخو څخه جوړ شوی دی؟ شاباس. آفرین. له دریو برخو څخه سر، تنه او غاړه یا اورمیخ څخه جوړ دی. راځو د درس وروستۍ برخې ته چې په هغو برخه کې تاسو پوهېږئ څه دي. شاباس. اوس خو بلد شوي یو. پوښتنې دي. اوله پوښتنه وي اویس په لاتیني ژبه کې د څه په معنا دی؟ دلته لیکل شوي په اول ځواب کې د زهرو غاښونه، دویم د څخیدونکو په معنا دی، دریم د الوتونکو، څلورم د غوښه خوړونکو. دویمه پوښتنه دا شی ده وي د الوتونکو زړه څو جوفه لري یا څو خاریګاوې لري؟ اول 2، دویم 3، څلورم دریم 4، څلورم هم زړه جوفونه نه لري. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. تاسو به دغو پوښتنو ته د ویډیو په لیدو او کتاب په مطالعې سره ځواب پیدا کړی وي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په لوی متعال رب مو سپارم. الله تعالی مو مل او ملګری شه.